وسلم زما په دوستانو مشرانو ډېره مبارکه میاشت ده، ډېره مبارکه شپه ده، رمضان المبارک میاشت ده چې الله جل جلاله انوارات په موږ او تاسو باندې راولېږي او ورپسې د ختم القرآن شپه ده. دواړه برکتناک څیزونه دي. دې میاشت د قرآن مجید سره ډېر خاص تعلق دی، ځکه په دې شپه کې د لوح محفوظ نه اولنی اسمان ته د لیلة القدر په شپه باندې قرآن نازل شو، بیا د اولنی اسمان نه دنیا ته د موقع او د محل مناسب لږ لږ نازل شوی دی. بل په دې میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راتلو، د قرآن مجید دور به یې ورسره کولو. او په کومه میاشت کې چې رسول الله په کوم کال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، نو په هغه کال کې ورسره دوه تېرېدول. خو دا د دې خبرې نښه وه چې بس په دنیا کې دې وخت ختم دی. نو دا برکتناک ټیم دی، رمضان المبارک او برکتناکې ورځې شپې وي. کوم حضرات چې قرآن مجید ختم کې ولاړو او هغه سختې تېرې کړې هغوی باندې تېر شو. کوم خلک چې ختم القرآن تراویحو کې نه ودرېدل هغوی باندې تېر شو. لیکن دا برکتناکې شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سجده باندې 2,000 نیکۍ ملاویږي. په یو سجده باندې په جنت کې یو محل الله جل جلاله جوړي چې د هغې 15,000 دروازې وي او په هره دروازه باندې الله جل جلاله یو بل محل ورپورې جوړي. دا په یو سجده باندې اوس په تراویحو کې څومره سجدې وي، دا موږ او تاسو سره دې قدر او احساس نشته. موږ او تاسو سره د دنیا د 10 روپو قدر شته چې ماشوم د 10 روپو تاوان وکړي نو سپېړه وله ورکوو. ماشوم چې 10 روپو وکړي شي نو ته ورپسې په سپینه ګیره باندې په دې لاره په 3 پیرې ځي او راځي، نو صرف د 10 روپو تاوان شوی وي. لیکن چې ستا بچې مونځ نه کوي، ستا بچې جومات ته نه راځي، تلاوت نه کوي، د رمضان المبارک دا شپې ورباندې داسې تېرېږي، ستا په تندي کې ګونجوالی نه راځي. مسلمانه کوم حال ته ورسېږي؟ حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتت الصلاة فکأنما اوتر اهله وماله. کوم کس نه چې مونځ قضا شو د هغه داسې شو چې ټول مال اهل هر څه ورکړ او تباه شو. لیکن ما او تا سره د 10 روپو قدر شته، لیکن د دې قدر رسه نشته چې زما بچې څه کوي، څرنګه ژوند تېروي. نو دا رمضان المبارک بختوره میاشت ده. دا کومې ورځې چې موږ نه تېرې شوې، ما خو تاسو ته ویلي چې بیان نه کوم، خو لیکن هلته وریجې راغلې وې، غورې نه وې راوړې، هغې د وجې نه پروګرام موږ لږ وکړو، تاسو ته که تکلیف میلاو شي د هغې معافي کوو. نو دا برکتناکې میاشت ده، برکتناکې ورځې وي. که کوم ټیم درنه تېر شو په دې باندې استغفار وکړه او دې راتلونکو ورځو ته ځان ککړه کړه. زه خو دا یو خبره بیا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته جبریل امین راغی، ویل هلاک دې شي هغه کس چې رمضان المبارک میاشت ورباندې راشي او د ده بخښنه ونشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل امین. بس زم بیان دپاره بس دا کافي دی. بس چې جبریل امین په شان مقربه فرشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر خیري وکړو. بس اوس ته سوچ او فکر وکړه، ته جمع سره لمونځ کې، ته تراویح ته راتلي، تا روژې نیولې وه، غیبت او دروغو نه دې ځان بچ کړی او که نه و بچ کړی. دا ټول څیزونه د روژې لپاره آداب. پښتون روژه نیسي، بس خوراک څښاک به نه کومه، بس دا د پښتون روژه ده. لمونځ خیر دی، غیبت خیر دی، لږ کله کله به کوو. دروغ خو پښتون او دروغ خو یو شی دی، دا خو کمال او مهارت دی د پښتون چې دروغ ووایي. نو انشاءالله دا باقي ورځو ته ځان تیار کړو او دا باقي ورځې رانه ضایع نه شي، چې انشاءالله دا قیمتي کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبریل امین د دې خیرو نه ځان بچ کړو. انشاءالله مقصود ته راځو، مقصود زموږ دعا دی. دلته موږ راجمع شوي دعا لرو، بیان نه به تاسو ټول سراج الله مونسي او نور مولیان به درته کړي.
نو ان شاء الله د دعا خپل آداب دي ټول ملګري استغفار وایي چې څومره ګناهونه شوي د ترمذي جلد ثاني روایت دی او چې کله څوک ماسخوتن کې درې پیرې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وایي نو د دنه د سمندر د زګونو عمر ګناهونه وي هغه به معاف کېږي د شګو د ذراتو عمر وي د ونو د پاڼو عمر ګناهونه وي الله جل جلاله به ورته معاف کړي بل چې ډېر عاجزۍ سره انس بن مالک نه نقل دي هغه به چې کله قرآن ختم کړو نو ټول کور والا به راجمع کړل ویل راځئ ختم مې کړی دی د ختم القرآن په ټیم کې دعاګانې بدلېږي چې دعا وکړو امام مجاهد رحمه الله له هم داسې نقل دی هغه وایي د صحابه کرامو عادت په دې جاري و چې کله به ختم وشو نو هغوی به راجمع شو او دعا به یې کوله نو انشاءالله دې دپاره موږ هم راجمع شو یو چا څه حاجتونه وي هغه به الله جل جلاله ته وړاندې کوي چې اوس یو خان درته وایي چې زه هلته راکاته وکړو ته بیا کور کې ګډ کې پروت دی بس هغه راته ویلي دي که نه اوس د باچاهانو باچا هغه وایي چې ختم القرآن په ټیم کې دعا قبلومه رمضان المبارک کې دعاګانې قبلومه نو بیا په کیسه شک کې انشاءالله یقین سره دعا وکړئ یو خبر بس اخري کوم دعا شروع کړو ختم القرآن وشو اوس کوم حضرات سیروزي رتل غواړي هغه ملګري خپل نومونه پیش کړئ چې انشاءالله سبا نه به کوم ملګري داسې